کندوز ولایت ته د پانګوالو پاملرنه په تازګۍ سره د 50,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دې ولایت په مرکز کې د بدن ښکلا یو کلب پرانیستل شو. د ورزش مسؤلین د کلبونو معیاري کېدل نیکي قدم بولي. وایي تر دې مهاله د بدن ښکلا په برخه کې کبیري جیم په ګډون 8 کلبونه شتون لري. نن یو بل کلب ډېر ښه مجهز معیاري سیستم برابر هم نن افتتاح شو. د کندوز ولایت د ورزش ادارې مسئولینو او د فدراسیون مسئولینو په حضورداشت کې در ولایت کندوز بسیار کلب‌های مدیرین و پیشرفته جور شده است. دیگه توانایی استادان توان خود فعلا استادان کوشش داره که کلب‌های استاندارد جور کنه و شکر الحمدلله فعلا جور کرده. کلی سامانه استاندارد است. دیگه علاقمندی بر اسپارش اندام فعلا شاگردان زیاد هسته. په ورته مهال د کلب مسؤلین بیا د دې جیم له جوړېدو موخه یې د ځوانانو سالمه روزنه او ورزش ته د کندوزیانو پاملرنه یادوي. وایي ما در حدود $55,000 سرمایه‌گذاری کردیم که یک کلب مدرن به خاطر جوانان و ورزش کنن صحتمند باشن. جای خوشی است که همچون یک مکان مدرن جدید در سطح ولایت ما ایجاد شده که انشاءالله جوانان ما میتونن که از این به بعد بیا اینجا تمرین بکنن، ورزش بکنن. داسې مهال د کندوز په مرکز کې د کبیري جیم له نویو معیاري وسایلو سره د بدن ښکلا په برخه کې خپل فعالیت پیلوي چې د دې وړاندې دغه کلب د دې ولایت په خواجه مشهد سیمه کې فعالیت درلوده.